حسد دا داسې خطرناکه بیماری ده چې په روایت کې داسې راغلي اگر که سندن داسې مضبوط نه دی چې دا د نیکیانې داسې ختموي نیکیانې داسې ختموي لکه څنګه چې اور دا لرګي ختموي. نو دلته هغه شر هم ذکر شو خو دی وایي چې اذا حسد کله چې حسد راښکاره کړي ځکه چې تر څو یې راښکاره کړی نه وي که نه ګوره کله داسې لکه یو سړي په زړه کې دا رالو چې د دې پلاني سره ولې دا پلانی نعمت دی یو خیال یې زړه ته راغی بیا خبره ختمه شوه دې کې نقصان نشته که یې ده ته لږ دی کله دی په دې خبره پسې لګیا شي ورپسې شي ولې الله پلاني له دا نعمت ورکړی حسد کینه بغض روزانه سوچونه د شپې سوچونه او سوچونه اوس به دی د دې نه بعد کوشش کوي چې دې سړي ته نقصان ورسوي په ده حمله وکړي د ده دپاره یو کنده وکني دا نقصاني حسد دی ځکه چې راښکاره شو. او حسد ډیره خطرناکه بیماری ده خو د افسوس خبره دا ده چې په پښتنو کې حسد ډیر زیات دی په نسبت د نورو قومونو او تعجب به هله وکړي چې کله دا حسد ته د دوو ورونو د یو بل سره ویني چې هغه د یو مور او پلار نه پیدا دي او تعجب به هله وکړي چې کله ته دا د تره حسد د رویرونو سره او د رویرونو حسد د تره سره ویني بلکې د پلار او د زوی یعنی داسې زامن شتي چې هغوی په دې خفه دي چې ولې الله زما دې پلار له پلانې نعمت ورکړی او پلار په دې بچي خفه دا ته ګورې زه حقیقت وایم زما خوا ته کسان راغلي چې هغه په دې نه دي خوشحال